د خپل هیواد له درډک حکایتونه له رنګونو په استفادې کاږي. نږدې 10 کاله کیږي چې عزیز احمد سوران په انځورګرۍ بوخت دی. اوس یې تازه 40 نورې تابلوګانې چې وروستي کارونه یې دي د سرزمین من یا زما هیواد په نوم دې نندارتون ته په ننداره کې ایښي دي. وایي هیلې لري د سولې په راتګ سره یې کارونه لا وغوړېږي او د هیواد په کچه یې کارونه په زړه پورې وي. آرزوی از این دارم که واقعا یک صلح واقعی که به نفع ملت و دولت باشه. به بنان اثری که ما در اینجا کار کردیم اکثرش به نام سرزمین من، یعنی که آثار است از وطن خود ما، از تاریخ خود ما، فرهنگ خود ما، تا امید باشه برای آینده که ما امیدوار باشیم ان شاء الله صلح آمدنی است. هغوی چې د انځورګرۍ لیدلو ته راغلي دي له کارونو یې ستاینه کوي. وای د هر انځور په لیدو سره یې ذهن ته د تیر بدې ورځې راځي. خرسند هستم که قسم برنامه در جایهای فرهنگی ما برگزار میشه و سطح آگاهی مردم نسبت به هنر بالا میبره، به خاطر که در کشور هستیم که سطح هنر بسیار زیاد پایین است. اصلا نمیفهمند ارزش هنر ندارن، ارزش هنرمند نمیفهمند. د افغان سولې په برخه کې وروستیو کشمکشونو انځورګران هم اندېښمن کړي چې نشي یو ځل بیا د تیرو کلونو په څیر د هنر مخه یې ونه نیول شي. اگر سال بعدی حکومت با طالبان تفاهم کنه و اونا اجازه پذیر نتن که ما به هنر خود یا کاری که میکنیم در رشته‌ای که تحصیل کردیم کار میکنیم زمینی کار زمینی نمایشش مساعد نشه، این واقعا سر روی هنرمندا تاثیرگذار زیاد هست و روی از اونا ضعیف‌تر میسازه. که څه هم په افغانستان کې د انځورګرۍ هنر ورځ تر بلې د ورکېدو په حال کې دی، خو د ورته نندارتونونو په جوړېدو سره هڅه کیږي چې یاد هنر په ټولنه کې ژوندی پاتې شي.